اولیاء الله دي د خدای دوستان دي، او اولیاء الله ته چې څوک راځي دا موحدین د توحید د عقیدې والی. ځکه چې ولی کېږي د توحید په عقیده باندې ولی کېږي، چې عقیده د شرک هغه ته خو څوک ولی نه وي، چې مشرک هغه شرط ولی کېدی شي. دا خو چې د توحید عالم برداري لا اله الا الله ما تاسو ته وي چې یو مورید ته وایي چې زر پیرې به وایي لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله، او په سلام ځل باندې به وایي محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. چې په زر پیرې او سړی وایي چې نشته د معبود ما سوا د الله تعالی نه، او محمد صلی الله علیه وسلم د الله تعالی رسول دی. دا داسې سوچه موحد په باره کې چې یو سړی وایي شرک دی وکړو، دا شرک وکړو، دا فتوی والا څومره ګمراه دی، دا څومره بد قسمته دی، دا څومره بد نصیبه دی چې موحد ته مشرک وي. اخو څومره ځله په زرګونو پیرې دا وایي چې لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا هغه غونډه توحید د بل چا کېدی شي، دا هغه چا توحید به اوچتي چې چا د دغه نام زیات ځله لا اله الا الله ویلی، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله څوک وي هغه ته څنګه مشرک وي؟ او هیڅوک هم دا نه وایي چې ګنې ولي چې نو دا خدای دی یا دا د سجدې لایق دی، ګنې موږ ته سجده وکړو. سجده ځان له شی دی، دا د خدای د وجې نه خلک ولي ته ورځي، د خدای په مقابله کې نه، دا د خدای دوست دی. نو چې خدای سره د چا مینې، د خدای دوست سره به مینې. دا څنګه کېدی شي چې وایي خدای ته مې خوښ خو ستا دوستان مې نه دي خوښ؟ خدای تا سره مې ډېره مینه ده، خو چې ته چا سره مینه کوې هغې سره مینه نه کوم. دا څنګه دوستي شوه؟ چې خدای سره دې مینه ده نو د خدای دوستانو سره به مینه کوې، او چې د خدای دوستان دې نه دي خوښ، د خدای دوستانو سره مینه نه کوې، اولیاء الله سره مینه نه کوې، د دې مطلب دا چې ستا خدای سره مینه نشته. د خدای دوستانو ته چې څوک راځي د خدای د وجې ورته راځي چې دا ولی دی، ولی الله دی، د الله دوست دی. نو زه ځکه ورځم هر مزار لره چې زم مراد مې ته، زه ظاهر د بتخانې د صنم نه یم. زه چې مزار ته راځم خدای ستا د وجې راځم، خدای دې ستا عبادت کړی دی، دا ستا ولی دی، تا په خپلې دوستۍ کې اغشتی دی، او د ده د دوستۍ هغه اعلانونه دي په اسمانونو کې هم کړي دي، او په ځمکه باندې او په سمندرونو کې هم تا ورسره دوستي کړې ده. دوست